قالوا ویل دی بنی اسرائیل موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا ادعو لنا اغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما لونها چې څرنګه د رنګ د دی غوا قال ویلی موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه بشکا یقول وی الله پاک انها بقرة بشک دا یو غوا دا صفراء زیړه فاقع لونها خالص درنګ دی تسر الناظرین خوشالوی کتونکو لرا قالوا ویلدوی ادعو لنا وغواړه زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما هي څرنګه دا صفت د دې غوا ان البقره بشکا دا غوا چې دا تشابه علینا ګډه وډه شوې ده په موږ باندې شک او شبهه کې اچولی وو وانها او بشک مونږه ان شاء الله که وړي الله پاک لمهتدون خامخا لار موندون کې ویو قال ویلی موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه بشکا یقول وی یعنی الله پاک وی انها بقرة بشک دا یو داسې غوا ده لا ذلول چندا کمزوری خوارا تثیر الارض چاڑولی ازمک لرا ولا تسقی الحرث او نی اوبکڑیوی فصل لرا مسلمت النروع سالم دا لاشیت فیها نشتهس دا خودکی هیڅ عیب پکې نشتا قالوا ویلی بنی اسرائیل الان اوس جئتا تاراوڑا بالحق پر خبرا فذبحوها ندوی زبحا کړه وما کادوا يفعلون او